السلام علیکم دوستانو. په سوشل میډیا باندې د زیبا ګل یو ویډیو ښکته پورته کیږي او ویلې کیږي چې دا د زیبا ګل غلطه ویډیو ده چې کوم پکې هغې ډېر غلط حرکتونه کړي دي. آیا دا ویډیو رښتیا د زیبا ګل ده؟ د دې باره کې تاسو سره پوره معلومات شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ چې پوره خبر شئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواست دی څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو مهرباني دې وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نښه هم وښیي چې همدغه رنګې نوي او تازه معلومات له ټولو نه اول تاسو ته دررسي. دوستانو، زیبا ګل یو پښتنه جینۍ ده او د ټیک ټاک سټار ده کوم چې په ټیک ټاک باندې میلیونونو فالوور لري او اوس په سوشل میډیا باندې یو خرابه ویډیو ښکته پورته کیږي او ویلې کیږي چې دغه بېهوده ویډیو د زیبا ګل ده. نو دوستانو، د دې ویډیو باره کې موږ ډېر زیات معلومات وکړل او دا ویډیو موږ خپله هم وکته، خو چې موږ د دې صحیح معلومات وکړو نو دغه ویډیو د زیبا ګل نه ده بلکې دا ویډیو د بل چا ده او خلک هسې زیبا ګل پسې پروپیګنډې کوي او هسې زیبا ګل بدناموي او ډیر خلک خپل د فیسبوک پیجونو لایکونو دپاره او د چینلو مخکې کولو دپاره دغه رنګې ټاپکې راوچتوي او خلک بدناموي. دوستانو، په دې کې زیبا ګل هم ګناهګاره ده ولې چې هغه یو پښتنه جینۍ ده او دې له نه دي پکار چې دا دغه رنګې په ټیک ټاک باندې راځي او ویډیوګانې جوړوي. مونږ د چا ذاتي ژوند باره کې څه نشو ویلی، خو که زیبا ګل دغه رنګې په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې نه جوړولې نو نن به دې پسې دغه رنګې پروپیګنډې نه کېدې. دوستانو، دا وه زموږ نوې ویډیو. د ویډیو باره کې تاسو څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.